ډاکټر حمدالله محب څوک دا لکوم راغلی او صحیح کړي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. حمدالله محب په 1983 کال کې د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نړۍ ته سترګې پرانیستلې. محب د پلار تر ټولو کشر زوی ده. په هغه وخت کې د حمدالله محب پلار په کابل کې د محکمې د مامور په توګه دنده درلودله. لکه څنګه چې په 1990 کال کې د شوروي سره جنگ زور واخیست، نو د محب کورنۍ مجبوره شوه چې پاکستان ته هجرت وکړي او کله چې شوروي له افغانستان څخه ووت، نو د محب کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنه شوه. خو کله چې داخلي جنگونه شروع شول، دوی بیرته پاکستان ته کډه وکړه. محب په 2011 کال کې واده وکړ او اوس مهال یوه لور او یو زوی لري. محب 14 کلن و چې د هغه کورنۍ لندن ته ولېږه. د کمپیوټر د انجینرۍ په برخه کې د انګلستان هیواد په برونل پوهنتون کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې او له همدې سره هغه ته د برتانیا هیواد ته بیا هم ورکړل شوی و. محب په لندن کې 7 کاله تیر کړل او وروسته افغانستان ته راغی او په کابل کې د امریکا پوهنتون کې دنده واخیسته. په 2009 کال کې د ولسمشریزو ټاکنو پر وخت د اشرف غني لپاره کمپاین کاوه چې په نتیجه کې اشرف غني په 4م مقام راغی. محب بیا لندن ته د دکتورا لپاره لاړ او په 2014 کال کې دکتورا تر کچې زده کړې وکړې او افغانستان ته ستون شو. د 2014 په ولسمشري ټاکنو کې د اشرف غني په کمپاین کې شامل شو. دا ځل اشرف غني بریالی شو او محب د اشرف غني مشاور شو. وروسته یې امریکا ته د سفیر په توګه واستاوه. له هغه وروسته محب په 2013 کال کې د اتمر پر ځای د ملي امنیت د مشاور په توګه وټاکل شو. حمدالله محب په سیاست پوه ځوان ده او کله چې د ملي امنیت د مشاور په توګه وټاکل شو، د خپلې پوهې، تدبیر او کړنو له امله خورا مشهور شو او د هر افغان په زړه کې ځای پیدا کړ. هغه یو ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سختې نیوکې وکړې چې وروسته امریکایانو له ده سره هر ډول اړیکې پرې کړې او داسې هم ویل کېدل چې امریکایانو له اشرف غني غوښتي وو چې دا سړی د له دندې لرې کړي. خو غني برعکس د هغه ملاتړ وکړ او هغه یو پوه سیاستوال یاد کړ. کله چې حنیف اتمر له دندې استعفا ورکړه او محب د هغه په ځای وټاکل شو، ګڼ خلک د هغه سره نابلده وو او ډېرو فکر کوو چې ښایي د اتمر ځای ونه نیسي. خو محب له اتمر او تر بل هر چا په خپله دنده کې بریالی و او په سیمه کې په اړیکو کې مهم رول ولوباوه. دا و د حمدالله محب ژوند لیک ته لنډه کتنه. په هر حال تاسو د حمدالله محب په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.